السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو امید لرم تاسو به ټول روغ جوړ یاست. نن بواسیر په باره کې هغه ملګري چې کوم موږ ته دوا ویلې وه نو موږ ته یادونه کړي وو، هغه مکمل تیاره ده. نو ډېر ملګري نور هم بواسیرو په باره کې تپوس کوي چې دې علایم څه دي. ډېر ملګري داسې چې انډوسکوپي کوي نو مرض نه معلومیږي، کیمره چې د کله دننه کېږي نو مرض نه ښکاري. خو علایم زه ښه یم چې داسې علایم وي هم بواسیر موجود وي، خو تیزاب وي، هلته غوټې نه ایسوي. نو په دې بابت کې بیا د هغوی معدې مشکلاتو سره یا درد کې یا ورسره سوځي. خو 2 کاله یې چې پیلوري دوا کړي خو معدې مشکل نه رفع کېږي. په دې باندې چې هلته غټه کلمه کې مشکل وي، په دې باندې نو بیا الته د هغوی تداوي پوره صحیح توګه باندې نه کېږي. د بواسیرو علایم زه تاسو ته ښیم چې نن سبا دینه خلک په ډپریشن کې ځي، اعصاب مشکل زیاتر. یو بله غلط فهمي دا ده چې یو سړی چا سره لانجه سي یا چا سره کومه لاندی باندې وړکۍ غوندې خبر باندې راسي نو ټول جسم یې رپېږي. نو اکثر بیا هغه د اعصابو ډاکټر یا اعصابو دوايانې خوري چې د ما اعصابو مشکل ده. خو د اعصابو مشکل نه، د هغه زړه کمزوری وي. کله زړه کمزوری سي حد نه زیات نو بیا هغه سره په اعصابو باندې بوج راځي، اعصابي کمزورتیا هم پیدا کېږي. وایي دې ټولو لامل چې دي د غټې کولمو مکروبات یعنې کې بواسیر. بعض اوقات په خېټه کې ګیس وي، ډوډۍ نه بعد ګیس پیدا کېږي ماښام ټیم کې. بعض اوقات ورځ کې سړی 2-3 ورې هم تشناب ته ځي، ډکې مې نرۍ زیړې غوندي. دې سره سره بیا د سړي بیټې مټیم ګیره او د سر ویښته هم سپینېږي، د سنګرینیم وایي. بعض اوقات ډېر ملګري دا سنګریني غټو کولمو زخمونه او بواسیر مرض لري. بواسیر بعض اوقات وینه وي، بعض اوقات تکمي او بعض اوقات باد وي. باد داسې وي چې خالي تشناب ته لاړ شي ګیس وي، ډکې متیازې نه وي، ورځ کې 2-3 وارې ځي. نو دا د بواسیرو علایم ده. که تکمي ونه لري یا ډکو متیاز کې وینه رام نسي او که دا علایم پکې نو تاسو پوه شئ دا بواسیر ده. دې سره بیا څه کېږي چې د چا دا مشکل وي هغه ډوډۍ پوره هضمېږي نه او زر تشناب ته ځي. چې کله غذا جسم کې پوره ټیمه پورې ونه درېږي نو هغه نه زړه هم جګر اعصاب دا شیزونه قوت هم د خوراک نه اخلي. نو خوراک چې انسان زر تشناب ته ځي نو هغه نه زړه هم کمزوري کېږي، اعصاب هم کمزوري کېږي، جګر معده دا ټول شیزونه د دې وجې نه یعنې کې خراب وي. بیا دې سره انسان بعض اوقات وړکۍ خبره تشویش، وهم او بعض اوقات خلک په زړه باندې بیا لاسې د ما زړه تکلیفات دي، بعض اوقات د اعصابو ګولۍ خوري. نو دې کې ډېرې مسایل راځي. اولین دې لپاره چې نقصان دي چې دي هغه بریلر چلګوړی باید تاسو ونه خورئ. هېڅ کلم بریلر چلګوړی په 40 ورځو کې دا پوره چلګوړی ګرځي. 40 ورځو کې تاسو یو چلګوړی کور کې راوړئ، ویې ساتئ او یو ته دا تاسو خوراک خپل ورکوي، غنم اوربشې دا شیزونه یعنې کې کوم خوراکۍ دی هغې مۍ لکه باجره دا شیزونه ورکوي. هغه په 40 ورځو کې به مغومره وړکای غوندې چلګوړي او کوم چې تاسو دا د بریلر ته چې دوی خپله خوراک ورکوي په هغه کې چې سپلیمنټ وي، هغه کې داسې غلیظ شیزونه وي، د همدې ځناورو غوښې پکې. هغه په 40 ورځو کې پوره چرګه یا چرګ ته جوړ سي، په خوب نشي درېدلی. نو دا شیزونه یې چې د سړي جسم ته تکلیفات پیدا کوي دا باید تاسو ونه خورئ. او اکثر د بې اولادۍ نن سبا دوم سټپ کې هغه ملګري چې د بې اولادۍ مشکل لري او ویریکوسیل مرض مشکل دي د رګ وجې نه دي. بعض اوقات همداسې بې ځایه څوک زورو کې یا مثانه مکروبي سي نو ویریکوسیل مرض ورته پیدا سي. د هغه الحمدلله چې انډیا پورې الحمدلله ملګري دوستان دي چې ما د هغوی تداوي کړې. ویریکوسیل یو خو داسې مرض ویریکوسیل 0% علاج بغیر له عملیات استولی خپل لیمټ دي. موږ چې کوم ملګری راځي ورځ مخکې د موږ ته خالي خپل عمر او علایم وښیي چې دا مشکل ده او چې علاج یې نو موږ هغه ته وایو تاسو راسئ. ولې زه هغه کیمانې ډاکټرانو کې نه یم چې د هر مرض علاج کوم، نه. ټوټلی ویریکوسیل، پروسټیټ، تور زیړی، بواسیر، د معدې زخم دې شیزونو زه علاج کوم الحمدلله. او دې علاج کیدونی دی. دا داسې 2-3 میاشتو پورې ټیم اخلي مریض مکمل ښه کېږي. بعض اوقات داسې مرضونه چې د هغې تداوي نه وي مخکې نه وایي چې راسه، نه هغسې دواګانې زه چاته نه ورکوم. موږ چې پوهېږو دې تداوي کېدلی شي موږ یې دوا جوړوی سو
او په صلاحو کسانو باندې مجرب او علاج یې نو موږ ورته ورور راسه. ډېر ملګري خفه کېږي چې تاسو موږ دوا نه راکوئ، څه علاج یې نه وي، موږ داسې نه یو لکه ټیویانو باندې اعلانات چې کوي بس ورځې علاج دې وي که نه وي بس تاسو 9 روپۍ اخلئ دوا درکوي. نه، چې د کوم شي علاج وي موږ ورته راسه، تداوي موږ کولی شو، دوا جوړولی شو، موږ ته ورور په دې ورځ باندې راسه انشاءالله دوا درکولی شو. اکثر موږ ته خپل کور نه فرصت نه هم دا دوا نه جوړو، اوس هم دوا نه لکه دوستان مې جوړولی شاګردان دي نو ما تاسو سره ویډیو نو د دې اجزا درته ښیم چې تاسو یې په خپله کور کې جوړ کړئ. د بواسیرو ما دا کوم علایمونه چې وښودل، د زړه درزېدا یا تشویش کول یا بواسیر ګیس باد بار بار تشناب ته تلل، دا ټول د بواسیرو نه کېږي. نو دې لپاره تاسو مغز نیم 50 ګرامه، تخم بکاین 50 ګرامه، چاسکو 50 ګرامه، تارمیرا 50 ګرامه، چھلکه ریټا 50 ګرامه، مرچ سیاه 50 ګرامه، گندک آمله سر سیدی دا 10 ګرامه. دا ټول شیزونه به تاسو واخلئ، پاوډر به یې کوي، بیا به یې چان کړي، د وړو په شان پوډر سي بیا یې چان کوي، په ګرینډر باندې چان کوي، په لاس یې نسي کولی. بعض اوقات غټ زرند یا غم ښه ده، بیا به دې کې اوبه واچوئ، داسې ګولۍ به ترې جوړه کړي. ده یوه ګولۍ سهار او یوه ماښام په نهار او اوبو سره 2-3 میاشتو پورې هر رقم بواسیر، هغه بواسیر چې تاسو یې 3 عملیاته کړي وي ښه سوی نه وي، د الله په حکم سره دې سره ختمیږي. شرط داسې بواسیري او الحمدلله داسې ملګري راغلي پاکستان انډیا نه چې هغه 3 عملیات یې څوک موږ نه خفه سي، هېڅکله هم نسي کېدلی چې څوک موږ ازار کړو په دې. نو زخ ډېر ملګري په وټساپ باندې موږ سره 3,000 2,500 موږ جواب ورته نسو ورکولی. فیسبوک دې لپاره یو دا دوا موږ تیاره کړله، د موږ کتونکي هم خبر سو چاته ضرورت وي، کوم مسلمان ته مثال او څوک چې خپله جوړوي یا کوم طبیبان دي په همدې پاڼه کې موږ سره انډیان هم دي، پاکستان هم دي، افغانستان هم دي، نو موږ سعودیان هم دي، هغو ته ګټه ورسېږي خپله یې جوړې کړي. نو کوم ملګري چې په وټساپ جواب کړی یو هفته کې دننه تاسو جواب نه میلاویږي، تاسو دوباره باید زنګ ووهئ موږ ته که موږ نه اشتباه سوي یا موږ هېر کړي یا په زیات بوج وي، که تاسو ایمرجنسي کوم مشکل وي باید تاسو موږ ته په ټلیفون باندې زنګ وکړئ. نو انشاءالله تاسو ته همغسې موږ مشوره درکړو د الله او بله دې نه لږ ډډه کوئ چې کوم مرض موږ نه یې ښودلی او تاسو د هغه علاج غواړئ، دا مشکل وي. ولې چې داسې نقصان